زما نوم سریا دی. زه د پښتو څانګې څلورم محصله یم. زه په دې خاطر په پښتو ژبې ما انتخاب وکړ چې لومړی چې زه دغه ژبه خوښوم او علاقه مې ورسره ده. بیا او هم کله چې زه ماشوم وم زما ټول ګاونډیان پښتانه وو او دا فکر ما سره و چې ولې زما ژبه له هغوی سره توپیر لري. ورو ورو زه په دې ژبه کې مینوال شوم او کله چې ما په کانکور ازموینه کې ګډون وکړ زما غوښتنه دا و چې زه پښتو څانګې یا پښتو ژبې انتخاب کوم. او اوس زه د څلورم ټولګي په پښتو ډپارټمنټ کې محصل یم. زما نور ټولګیوالان هغه کسان چې فارسي ژبې کسان دي دوی هم دلته پښتو ژبې زده کړي او مینوال دي. بیا پښتو ژبې او پښتو او دري زموږ ملي ژبه دي او دا د هر افغان مسؤلیت یا دندې دي چې پښتو ژبې زده کړي. هغه کسان چې پښتانه دي باید فارسي ژبې زده کړي او هغه کسان چې فارسي ژبې دي دوی پښتو ژبې زده کړي. په پوهنتون کې هم مونږ دلته ډېر لوی څانګې لرو. دغه څانګې استادان هم ډېر تکړه استادان او پوه استادان دي. د هغه دوی دلته فارسي ژبې کسان ډېر دي چې پښتو ژبې زده کړیال دي او دلته یو ښه فضا دی په هغه کسان چې پښتو ژبې نه دي زده دلته راځي او پښتو ژبې زده کړي.